په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ د دوی د حکومت په ضد تبلیغات کول ځکه یې په افغانستان بند کړي، خو بینټ په یوې اعلامیه کې د طالبانو دا ګام په شا تګ بللی دی. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د تعامل په اړه یوه اندېښمنونکې نښه ده. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی، د طالبانو دا ګام به د افغانستان وضعیت نور هم اغیزمن کړي. دلته داسې معلومیږي چې طالبان هم سرغړونه کوي او هم انساني حقوق تر خپل لاندې کوي او هم د بلې لورې نه د نړۍ نه کومکونه غواړي او په درېیمه څلورمه قدمه کې دوی بیا د نړۍ په هغه خلکو باندې بندیزونه لګوي چې هغوی هم انساني حقوقو ته درناوی کوي، هم بشري کومکونو ته درناوی کوي. زما له نظره دا موږ ته ډېر زیانمن تمامیږي افغانانو ته په ننني شرایطو کې چې افغانانو لاس د ګدایۍ ته اسمانه رسېدلی. ریچارډ بینټ په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې به د بشري حقونو د سرغړونو او نورو تېروتنو په اړه راپورونه جوړول روان ساتي او طالبانو څخه یې غوښتنه کړې چې خپله پریکړه دې واپس واخلي او افغانستان ته د ورتلو اجازه دې ورکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي باید ملګري ملتونه او طالبان د افغان ولس په خاطر یوه داسې د تعامل لاره خپله کړي چې د افغانانو په ګټه تمامیږي. کوم بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو په چارواکو لګولي دي او اوس چې کوم بندیز دوی په ریچارډ بینټ باندې ولګاو، دا زموږ د خلکو په وضعیت باندې ډېر بد اغیز کولی شي. ښه به دی چې دواړه خواوې هغه لارې ولټوي تر څو زموږ په هیواد کې یو داسې شرایط او حکومت رامنځته شي چې د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم ولري او دلته د بشر حقوق لا هم پر ځای شي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد ویلي چې ریچارډ بینټ کوچني مسایل راپورته کول او د پروپاګانډې دپاره د مبالغې نه کار اخیستو او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. خو بیا بینټ ویلي چې د طالبانو سره په تعامل کې شفاف وو او د وظیفې د مسؤلیت په توګه یې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې ده. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د ملګرو ملتونو په ریپورټر د بندیز لګولو په ځای باید طالبان په دوی لګولې شوو تورونو ته ځواب ووایي. که چیرې د افغانستان او د طالبانو په حقله باندې د نړۍ له ادرسه یا د نړیوالو د ادرسه یا د ګاونډیانو له ادرسه کوم تورونه لګول کېږي، باید جواب ورته ورکړل شي، باید هغو ته دعوت ورکړل شي چې راځئ تاسې خپله دغه د افغانستان جغرافیه کې وګرځئ، وګورئ چې آیا موږ څه سرغړونه کړې ده، یا د تروریزم په حقله یا د پی ټي پي په حقله یا د داعش په حقله یا د القاعدې په حقله کوم تورونه چې نړۍ لري، دوی باید خلکو ته دعوت ورکړي. دوی باید بندیزونه ونه لګوي. د بندیز لګول خپله د یوې جګړې اعلان دی. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورټر په توګه ټاکلی شوی و. هغه د خپل کار د پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر وار یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن کړی دی او طالبانو هر ځل د هغه ریپورټونه په کلکه رد کړي او هغه یې له حقایقو لرې بللي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.